د حضرت پیغمبر علیه السلام کورنۍ زندگی کې ام المؤمنین حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نه څو پوښتنه کوي پیغمبر علیه السلام په کور کې څه څنګه زندگی کړه. دا ورته وی د نور انسانانو غوندې عادي زندگی په کور کې د کور په خدمت په لګیا و، خو د کور خدمت مانع د عبادت نه ګرځېدو. لکه موږ چې په کار لګیا شو، که مولوي صاحب لګیا شي بیا جومات جمع ویري چې دا لږ کار چې وشي چې څنګه به لمانځه وخت راغی بس روانېدو. اوس دلته وایي کانه سره خبره ذکر کړه، دا اشاره دوام دی د اخلاقو ته وکړه. داسې نه چې یوه نیمه ورځ په کور کې سړی یو کار وکړي. کانه او په محنت اهل کې لکه سړی اوس کور ته لاړ، د کور بعضې داسې کارونه یې چې هغه د سړي ذمهواري ښځه یې نشي کړی، په یغو شیانو بې پام و هغه کارونه بې کړه. ورسره شخصي خدماتو کې حتی چې ضرورت یې و مثلا د شودو چکلو ته خپله ورجګ شوی و ځای رالوشلې ده، په کور یې چا غږ نه ده کړی. حتی خپل کالي مبارک کې په خپله غوښتي دي چې ازغا یو شی پکې بند وي چې دا تر لرې شي. حتی خپل چپلکې مبارکې په خپله ګنډلې دي. موږ ته درس ده د دې دپاره خو خدمت 14 کسان د خدمت لپاره ښځو نرو ځانونه وقف کړي وو، وقف کړي دي د خدمت ته، اولادونه یې ورته وقف کړي وو د خدمت ته. ازواجو مطهراتو یې څومره په عشق په محبت خدمت کوه. حتی سر به یې ورمینځو، دا نن مو نه وي ویلی چې د اعتکاف په حال کې سر یې ورمینځه، ږیره ورمینځه، چې سړی داسې خیال ونه کړي چې اوس حضرت پیغمبر علیه السلام بیبیانو مبارکه و د خدمت نه کوو ځکه د داسې کړه. ګورې د عشق او خدمت خو د ارې وي و، خو موږ ته یې درس یې ښایي چې اوس ښځه د خدمت کې خو ته خو نیک اخلاقي که د هر چیز کې چې امر کې بل ته لکه ما درته کال سر کې ویلي وو په کمره کې 12 نفر طالباني چې دا یو مزاج دا وي چې سترخان راواخله، کاسه راواخله، پیاله پرې مینځه، امرانه طبیعت وي. دا نور ملګري په طبیعت بوج کېږي که نه بوج کېږي؟ خو ته هم د دغه کمرې ملګری یې چې یوه ورځ ته راواخلې بله ورځ بل راواخلې، غږ به دې بیا په بل چا بد نه لګېږي. خو چې چې د غږ خبره شي، حاکمیت شي، بیا په هغه سړي باندې بوج کېږي. اوس نو نیک اخلاقي په دستور باندې پیغمبر علیه السلام وایي په عامه اوقاتو کې د کور روزمره زندگی داسې کړه لکه نور عادي انسانان چې کې. ځکه صفاتو مبارکه و د ده کې لوی صفت د تواضع و. د استنکاف په هغه چا کې راځي چې تکبر وي پکې، په دغه شرمېږي چې زه څنګه ځای جارو کم، یا زه څنګه خپل کالي پرې مینځم، یا زه څنګه خپل چپلۍ پرې وګنډم، یا څنګه زه خپله جګ شم، اوزه ولوشمه، غوا ولوشمه. په دغه خبره کې دغه څنګه چې ځان لکه یو غټ ورته ولدی شي، بیا په دغه کې تکبر د وجه نه بیا خبره ذاتي شرم ته لاړه شي، په دغه باندې بد برېښي. او چې چا کې دغه ماده نه وي نو تواضع وي پکې، نو هغه وایي چې خو هغه هم انسان ده، زه هم انسان یم. دا ښځه مینځه ده که حوره، دا د خدمت حق په چا لري؟ په مینځه. ګورئ دغه ځای کې موږ د ښځو نه موږ مینځې جوړېږي. ښځه ده مینځه ده، فرق لري. مینځه باندې خدمت کړی شي، په غلام باندې خدمت کړی شي، هغه د تا د مال حیثیت لري، د تا د مال حیثیت لري. خو ښځه خو انسان ده، هغه حره ده د تا غوندې، نو ته دا زائد د خدمتو حق په هغه باندې نه لري. او نیک اخلاقي درس ښځې ته هم ده چې دا دم د میړه په خدمت کې دومره حتی کوشش کوي چې حتی د میړه سر دم دا ورغوړوي، سر دې ورمینځي. دې ته هم ترغیب ده، اخلاق او نیک اخلاقي ته درس ده ښځو ته هم. خو سړي ته هم دا درس ده چې دی دم حسن معاشرت کوي، نو زندگی به د توافق او د اتحاد او د محبت. قرآن عظیم شان د اخوت د محبت درس ورکوي. که موږ تاسې یو وارې په دین باندې ځان برابر کو، سیاست مدن، تدبیر منزل، تهذیب الاخلاق، درې سره په شریعت باندې برابر شي، خپل شخصي اخلاق، کورنۍ زندگی او د باندې همسایه‌ګلوۍ زندگی، بس سرې سترګې به ګرځو، هېڅ مشکل به نه وي، خوشحالي او جنګ او دعوې یو شی به هم نه وي.